افغانانو لپاره ډیر زبردست خبر. په سخته ورځ کې د ازبکستان له لوري افغانانو ته ډیر ښه خبر راغی. دا چې ازبکستان تازه څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. مزار شریف ته د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي په خپل سفر کې د دې ښار ښاریانو ته ښې ژمنې کړې دي. دغه ازبک چارواکي د 13 متخصصو نفرو سره راغلی و او د مزار شریف د والي او نورو چارواکو سره یې لیدنې کتنې درلودې. اسمت الله ایرګیش بلخ ولایت ته په خپل سفر کې وویل چې دوی د افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او د افغانستان د مهمو بنسټیزو پروژو په رغونه کې به مرسته کوي. دغه ازبک چارواکي د بلخ د هوایي ډګر د بیا فعال کېدو لپاره د خپلې مرستې ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د ځان سره 13 نفره متخصص کسان راوستلي دي تر څو د بلخ د هوایي ډګر هغه برخې چې زیان یې لیدلی دی بیا ورغوي. د تیر حکومت د سقوط وروسته د بلخ هوایي ډګر هم زیان ولیده او ډیر مهم سامانالات د زیان سره مخ شول. ازبک مقام وویل چې دا 13 نفره همدا اوس همدلاسه لاس په کار شوي دي او د هوایي ډګر زیانمنې برخې او سامانالات تشخیص کوي او وروسته به یې بیرته ورغوي. په دغه لیدنه کې د بلخ والي ویلي دي قدرت الله ابو حمزه وویل چې د ترانسپورت وزارت یو هیئت هم بلخ ته رسېدلی دی او دغلته د ازبک چارواکو سره د بلخ د هوایي ډګر د بیا رغونې او د ریل پټلۍ په هکله خبرې کوي. د دې ترڅنګ نوموړي د برېښنا په هکله هم د خبرو کولو څخه خبر ورکړ او ویل چې د ازبک له لوري سره توافق شوی دی چې د بانکي سیستمونو تر بشپړ کولو پورې به د افغانستان برېښنا نه پرې کوي. د ترانسپورت د وزارت مرستیال ویل چې ازبکستان د بلخ د هوایي ډګر ټول سامانالات بیا فعالوي او رغوي. نوموړي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د اطفایي او په نورو ډیرو برخو کې ازبکستان ورسره د بیا رغونې ژمنه کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.